آیا رښتیا د افغانستان بانک څخه پیسې غلا شوې دي؟ د بانک 4 ساعته برېښنا او کمرې ولې د 4 ساعتونو لپاره قطع شوې وه؟ د بانک رئیس راتګ سره هم مهاله ولې دا کار وشو؟ هیله د ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. د افغانستان بانک د برېښنا 4 ساعته بندېدل او د خلکو اندېښنې. د کابل نیوز د یو راپور په وینا چې د افغانستان بانک له نوي سرپرست اجمل احادي له راتګ وروسته په لومړي ځل د دغه بانک برېښنا د 4 ساعتونو لپاره بنده شوې وه او همداراز امنیتي کامرې هم بندې شوې وي چې دې چارې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. له کابل نیوز سره په خپلو خبرو کې د باور غرزنګ رئیس نجیب آزاد چې مخکې د ولسمشر غني د کمپاین غړی هم په خپلو خبرو کې ویلي دي چې شاوخوا 2.5 اونۍ وړاندې د افغانستان بانک برېښنا د 4 ساعتونو او 100 دقیقو لپاره بنده شوې وه او کامرې هم بندې شوې وي. هغه وایي چې د افغانستان بانک د افغانستان خزانه ده، دغلته 4 ساعته برق وي او همداراز 4 جنراتورونه هم لري. که چیرته برق کې څه مشکل راشي چې په افغانستان بانک کې د برق ستونزه د 1 ثانیې لپاره هم رامخې ته نشي. کابل نیوز په دغه راپور کې دا هم ویلي دي چې افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي باندې نه یوازې دا چې تور دی چې هغه له هېواده غیر قانوني پیسې انتقال کړي دي، بلکې د هغه په هویت باندې هم تر اوسه پورې شکونه دي. په داسې وخت کې چې هېواد له یو بد وضعیت سره مخ دی، د سولې خبرې روانې دي، په حکومت کې فساد اوج ته رسېدلی دی، د افغانستان بانک د برېښنا قطع کېدل په هیڅ ډول د منلو وړ خبره نه ده او باید د دې چارې په جدي ډول څېړنه وشي. په ټولنیزو رسنیو کې ورځ تر بلې د حکومت پر ضد د خلکو کرکه زیاتېږي او که ورته کړنې دوام وکړي، ښایي د حکومت لپاره دا کارونه ډېر ګران تمام شي. د یادولو وړ ده چې د اجمل احمدي د افغانستان بانک سرپرست ټاکلو سره سم یو شمېر لوړپوړي کسان له دندو لرې کړل او څارنوالۍ ته یې معرفي کړل. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او زموږ د یوټیوب چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.